دې راشي د مرګي نیټه پوره ده که نه د بې وفا یا نه مې دغه یو ګیله ده که نو ماله دې راشي د مرګي نیټه پوره ده که نو او هغه نیازبینه د خوبونو په پالنګ مینه هغه راپاسه وه شپه تېره شوه غرمه ده که نه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو ستاسو سرور ستاسو ملګری اکرم علي نادان د سره ما د سوات نه موجود یم. دا وخت د سوات په مختلفو کم د میانو ایچرانو چې دي ټراوټ فیش فارم سره د هغې سره په خوا کې موجود یم. د ملک د بېلابېلو سیمو نه ښایسته یاران دوستان راغلي دي سره د خپلو مشرانو کشرانو. غوښتل مې چې ستاسو سره هم څو خبرې ترې شریکې کړمه او ښایسته پیغامونه درله هم درکړي. د ټولو ناور درته په خپل پروګرام کې هرکلی کومه چې سوات ته راغلی او دا ښایستونه مو ولیدو. څنګه حال دی؟ خیر ټیک ټاک. مونږ خو سوات د دې ځای کې اوسېدونکي یو او سوات یو ډېر ښکلی ځای دی او مونږ خلکو ته چې دی نو دا دعوت ورکوو چې تاسو راشئ او سوات وګورئ. روډونه هم برابر دی د مدینه پورې خو بالکل په روډ کې هم څه مسله نشته. نور تاسو دا ویوز وګورئ بالکل سرسبز و شاداب چې دی نو هغه بالکل ګرینش ایریا ده او نور چې دی په هر لحاظ باندې که تاسو وګورئ سیفټي پروټوکول چې دی هغه هم بالکل برابر دی. نو دا به ډېره ښایي که خلک د سوات چکر ولګوي او سوات ته راشي. دا راته ووایه هغه یاران دوستان چې په کورونو کې ناست دي په کلو کې ناست دي او غواړي چې مونږ سوات ته راشو خو د رش له کبله نشي راتلی نو آیا هغوی ته څه پیغام ورکوئ چې راشي روډونه کولاو دي څه حساب کتاب دی هغوی ته به څه پیغام ورکوي؟ د رش حساب دا دی چې سوات ته چې دی اوس دوه درې قسمه روډونه چې دی هغه راغلي دي. یو خو دا کم مین جي ټي روډ دی یو بیک سایډ د کابل په طرف باندې چې دی نو په هغې روډ باندې هم خلک راتلی شي. هغه روډ چې دی هغه آلموسټ ښه کافي ټایم کولاوي نو په هغې طرف باندې چې دی هم خلک راتلی شي. او بل دا چې انجوایمنټ دپاره خلک ځي نو لږ ډېر خو پکې دا کم رش دا چې پکې راځي دا فیس کوي خلک نو دا پکې ډېره مزه هم کوي او دغه شان دی چې دی نو په دقې طریقه سره خلک هغه خپل چکر چې دی هغه انجوای کوي. خو درته خپل له طرفه خپل د پوره میډیا ټیم له طرفه اختر مبارکي درکوم. تاسو ته مبارک شي ډېر ډېر مننه. دا راته ووایه چې تعلق تېره کوم ځای سره دی سوات ته کله راغلی څومره اراده مو ده چې نور هم چکرې ولګئ؟ زمونږ خو تعلق د بارین نه دی ساتال کلی وی او مونږ اسلام آباد کې پاتې کېږو او بس اختر دا چوټیانې وشوې زمونږ نو بس رالو دلته نو ماشاءالله ډېر ښایسته موسم دی او مونږ ستاسو په مخ کې انجوای کوو دا نیچر او ډېر مزه کوي او زه خو ټول ملګرو ته خپل څونه چې دي که نه چې کمې صوبې سره تعلق ساتي هغو ته خو دا وایم چې راشئ او دا سوات دا خوبصورتي او نیچر انجوای کوي او ډېره مزه کوي. مطلب دا راته ووایه چې یقینا د اسلام آباد او د ملک د نورې سیمو کې ډېره بې انتهایي ګرمي ده په سوات مدین کې موسم درته څه رنګه لګي؟ او چې بالکل څنګه چې تاسو وګورئ د مینګورې نه کته چې تاسو ګورئ ډېر زیات ګرمي شدت ډېر زیات دی نو دغه خبره ده چې سوات ماشاءالله ډېر یخ موسم دی. دغه د جون جولای موسم کې ماشاءالله ډېر ښایسته موسم دی او بارانونه دي او بس الله پاک رحمت دی. نو زه خو ټولو ته دا وایم چې راشئ او سوات یو پیری ویزټ وکړئ انشاءالله تاسو ته به ډېر مطلب خوشحاله دې وخت کې به تاسو هغه ملګري هم ګورئ چې کم د اسلام آباد یا پېښور وغیره د هغې علاقو نه راځي او خپل ذاتي ګاډی ورسره نو هغوی په څو غونټو کې ستاسو د تجربې مطابق مدین یا بارین ته را رسېدی شي. څنګه چې خط سوال تاسو وکړو تاسو له پته ده مخکې چې روډونو حالات و هغه ډېر زیات خراب و اوس الحمدلله روډونه چې هغه د فیس مطلب کمپلیټ شوي دي هر ځای کې مطلب کارونه کمپلیټ دي او اوس چې هغو راځي دغه 15-16 غنټې کې ښه ایزیلي هغو خپل منزل کالام بارین ته رسي او مطلب کالام روډ هم ستاسو په مخ کې دی او الحمدلله ښه جوړ دی. مطلب صحیح ډېره تاسو زمونږ نور ملګرو سره خبرې اترې واورېدې را سره نور هم څه ملګري موجود دي کوشش کوم چې د هغوی نه هم څه پوښتنې وکړو. اول خو درته د اختر مبارکي خپل د پوره ټیم د طرفه ویم او مدین ته پر راتګ درته هرکلی ویم.
حاجی اختر خو ستاسو دې مو مبارک شي او موږ د مردان راغلي یو او دلته دا ویوز ولیدو ډېر ښکلی دی چکر زوینه دی ښه برابر او خلک چکرولو هم راځي نو اختر دی اختر نو ځکه ګڼم و او خلک هم راغلي نو موږ هم ډېر انجای وکړو دا زوینه وولیو ډېر ښکلي زوینه دي او بیا داسې دا موسم هم ډېر زیات ښکلی دی او بیا داسې دا اوبه سره هم ډېرې زیاتې مزیدارې دي او خلک هم ډېر زیات راغلي دي دا راته ووایه چې یقینا مردان پېښور چارسده یا د ملک کته نورو علاقو کې ډېره بې انتهایي ګرمي ده مدین ته چې راورسېدې نو څه احساسات دي جی په هلته خو ډېره زیاته ګرمي ځکه چې 47 او 48 دا د هغې ګرمي که نه سنټیګریډ او دلته خو ماشاءالله چې څنګه سړی راشي نو سړی ته ډایرکټ فیلینګ وشي چې دلته د موسم چې دی ډېر زیات ښه دی ځکه چې نه د کنډیشن ضرورتي نه د بل څه د اے سی ضرورتي خو ډایرکټ دغه شانتې ګرځه او بس مزې دي ساوجه دا راته ووایه نور ملګري به دا وخت ګوري هغه ملګري چې راتله غواړي د سوات ښایسته علاقو ته هغوی ته به څه پیغام ورکول غواړي نو زه خو به دا پیغام ورکم چې مخکې به کم مشکلات چې په سوات کې به یا روډ خراب یا به داسې بل څه مشکلات نو اوس روډونه هم ډېر زیات ښکلي دي او موسم هم ډېر هېڅ مشکلات نشته څوک راتلی شي نو ښه په ډاډ زړه راتلی شي او دا زوینه چې دا ټول انجوای کولی شي صحیح شو ډېره زیات کې یو بل هم میلمه موجود دی تپوسونه به ترې کوو چې د کوم ځای نه راغلي دي سوات مدین ته علاقه ورته څنګه ولګېده موسم ورته څنګه ولګېد او هغه ملګري چې راځي سوات ته په چکر باندې هغوی ته څه پیغام ورکوئ د ټولو نه اول خو ورته خپل د سوشل میډیا ټیم د طرفه د اختر مبارکي وایم او مدین ته ورته په راتلو باندې هرکلی ویم ستاسو ډېره مهرباني مونږ خو دلته په چکر راغلي یو د مینګور یو د حاجي بابا اوسېدونکي او جیل ته راغلي یو ملګرو سره نو ډېر ښکلی موسم دی او حالات هم ماشاءالله ډېر زبردست دي ماشاءالله ډېر ښه روان دي د لارې کوم څه مسله نه وي زموږ پولیسو زموږ نور داسې عوامو زموږ سره ډېر تعاون کوي او هر څه ماشاءالله برابر دي له خیره سره دا راته ووایه چې یقینا مینګوره کې به هم موسم څه نه څه ګرم وي په هغه وجه زیاتې غوښې خلکو نه دي خوړلي دا راته ووایه چې سوات مدین بارین دې علاقو ته راشي موسم یخ دی نو د دې تجربه دې څه ده چې خوراکونه به وشي که وبه ونه شي ګره غوښې خو هر چا خوړلي او موسم چې دی نو په مینګوره کې ماشاءالله برابر دی خلکو نیتونه صفا دي نو هر ځای کې موسم ماشاءالله ښه دی او د هر ځای خپل خپل موسم دی د دې ځای کې خپله مزه ده د مینګورې خپله مزه ده بس د موسم خو دغه حالت دي نو هغه ملګري چې درنه پاتې دي په کلي کې یاران دوستان هغوی ته څه پیغام ورکوي چې مدین ته راشي یا را نه شي نو را دي شي څه مسله نشته مدین ته دې راشي کالام ته دې لاړ شي ملم جبې ته دې لاړ شي هېڅ مسله نشته هر څه برابر دي صحیح شو ډېره زیاته مهرباني مونږ نننی پروګرام د اختر درېیمه ورځ د سوات مدین نه امید ساتم چې ستاسو به دغه خوندورې خبرې د ښایستو یارانو دوستانو سره خوښې شوي وي میلاویږو به در سره د بل پروګرام نه د بل نوي ځای نه تر د هغه وخته پورې مونږ له اجازت راکوئ په لوی الله مو سپارم د الله په امان